خان بابا په افغانستان کې یو میشته تاجک ویلي دي چې مونږ ډیورن نه دی منلی، تاسو په دې اکله څه وایي؟ تاجک ویلي دي چې په افغانستان کې میشته چې مونږ ډیورن نه دی منلی. افسوس خو اول دا دی چې یو تاجک ویلي دي خو پښتانه نه وایي، نو د ټولو نه زیات د افسوس خبره خو اول دغه ده چې پښتانه چې کوم مشران دي دغه دي هغه چې دی نو دا خبره نه کوي، نو دا خو د زړه د خوږ خبره ده. بله خبره دا ده چې دی تاجک رور ته به زه ووایم چې وروره پښتون چې هر کله راویښ شو دا خبره 100% به انشاءالله چې همداسې به کېږي چې پښتون به یو کېږي، پښتنه خاوره به یو کېږي. دا بیا څوک بیله نشي ساتلی، بس د پښتنو د راویښولو هغه یو دغه د منډه ده چې دا به وهو، او انشاءالله چې پښتون قوم به راویښېږي، پښتون او پښتنه خاوره به انشاءالله چې لازم چې یو کېږي. دویمه خبره د دې تاجک رور ته به زه دومره ووایم چې وروره که ته دومره د پښتون قوم او د امونه ترباسي نه د پښتنې خاورې سره مینهوالې او اخلاص لري، نو په دې خاوره باندې د امونه ترباسي نه چې په کومه پښتنه خاوره ده د پښتون او د پښتو اولنې حق ومنه. یو خبره دې دپاره موکه زمونږ خو دا پښتانه دومره جاهله شوي دي، غریبانان دومره په هغه فکري غلامۍ کې وننوتي دي چې خو ورته پته ده چې لکه ستاسو غونته کې تاجک روره د یو څو لږه شانتې ستاسو آبادي ده، خو ستاسو تاجکستان شته، د ستاسو د تاجکو ستاسو د ژبې په هغې باندې اولنی حق او اختیار شته دی. خو د بده مرغه مونږ په کروڑاو پښتانه یو، د امونه تر اباسي نه زمونږ ښکاره خاوره ده، خو د بده مرغه پښتانه چې دی نو لا تر ننه پورې د خپلې پښتنې خاورې په اولنی حق خبره نه کوي. د کوم چې د کابل د ارک خلک دي هغه هم دغه دي په دې حق خبره نشي کولی، او زیاتر پکې ستاسو خلک دي، نو خیر دی دغه دپاره هم زموږ دپاره لږ غږ پورته کړه که اخلاص وي، حقیقت کې اخلاص وي چې حقیقت کې د امونه تر اباسي نه دا خاوره چې ده نو دا د پښتنو ده، څنګه چې د نورو قومونو خاوره ده داسې د دوی پښتنو قوم هم خاوره شته دی، او دا خاوره د امونه تر اباسي نه ده، او په دې باندې اولنی حق د پښتو او پښتون دی. نو او به منم چې یاره حقیقت کې دا ته یو اخلاصمند مونږ سره میشته زمونږ میلمه زمونږ ورور، خو که نه دا صرف هغه دا هم چې ښکاري څنګه چې یاره یو څنګه چې د اواز راپورته کولو یو طریقه وي او خلک د راپاسولو یو طریقه وي، د خلکو هغه احساساتو سره لوبې کولو یو طریقه وي، نو هغه خو زما په خیال چې تاسو له ښه درځي. خو یقینا چې دومره خو حقیقت دی پښتانه به راویښېږي، لازم به راویښېږي، او د امونه تر اباسي نه په پښتنه خاوره به د پښتو او پښتون اولنی حق لازم قایموي. نو که دومره حقیقت کې ته اخلاص لري یا نور بل څوک اخلاص لري، لږ احساس دی وکړي چې د هر قوم چې په لکونو آبادي ده په خپله خاوره خپل نوم شته، خپل اختیار شته، اولنی حق ثابت دی، خو د دې بدقسمته پښتون قوم په امونه تر اباسي نه چې پښتنه خاورې مالک دی په دې باندې د اولنی حق نه دی ثابت شوی. نو الله دې وکړي. یو ځل به بیا ووایم چې د دې غم مه کوه، انشاءالله پښتون به لازم راویښېږي، او د امونه تر اباسي نه په دې پښتنه خاوره او د پښتو او پښتون اولنی حق لازم ثابتېږي که خیري. او چې کله پښتون راویښ شو نو ته به وګورې چې نه به ډیورنډ وي او نه به چې د بل چا اختیار او اولنی حق به انشاءالله په پښتنه خاوره د امونه تر اباسي نه د پښتو او پښتون وي.
نو حقیقت خو دغه دی ان شاء الله چې پښتون به راويخيږي او د امونه تر باسینه په دې پښتنه خاوره به د پښتو او پښتون اولنې حق ثابتېږي. خیری ډیر مننه. الله مل